بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې د چانه موبایل په ګنده ځای کې وغورځېږي او بیا دغه موبایل راواخلي ورته یې کېږدي وچ شي یا یې په اور باندې وچ کړي. د هغې نه وروسته دغه موبایل دی په جیب کې واچوي مونځ ورسره صحیح دی او که نه. د دې مسلې په باره کې د فقهای کرامو د عباراتو نه داسې معلومیږي چې هر هغه موبایل چې هغه په ګنده ځای کې وغورځېږي نو په وچېدلو یا وچولو سره دغه موبایل نشي پاکېدلی تر څو پورې چې دغه موبایل انځلی نه وي. د دې دپاره د هدایې عبارت دارنګې دی: تطهیر النجاسة واجب من بدن المصلي وصوبه والمكان الذي يصلي فيه لقوله تعالى وثيابك فطهر ويجوز التطهير بالماء وبكل مائع طاهر يمكن ازالتها. هدايه اول جلد 155 نمبر صفحه ده. دویم عبارت د خلاصه الفتاوی دارنګي د النطف فی الفتاوى د دوی عبارتونو نه داسې معلومیږي چې د نجاست ازاله په دریو خبرو سره کېدلی شي. اول بالماء المطلق مطلق پاکی اوبه، دویم بالماء المقید، دریم نمبر کې و بالمائعات من الطعام والشراب. لنډه دا چې دغه موبایل په ګنده ځای کې غورځېدلی و بیا یې وچ کړلو په وچېدلو سره پاک نه ګرځېږي تر څو پورې چې انځلی نه وي.